الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. زما عزتمندو محترمو مشرانو ورونو او څوک چې موږ په ژوندۍ بڼه باندې ویني، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزتمندو د رب العالمین شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو سره احسان وکړ، د دې خبرې چې د خپل یو عظیم عبادت توفیق یې راله راکړ او رب العالمین په دې خپل عبادت خانه کې راوځای کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له همیشه د خپل دین د عباداتو دپاره توفیق او توانایي په نصیب کړي. رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسمه امتحان ازمیخ او مصاحب نه وساتي. زما عزتمندو کوم آیات چې ما ستاسو په وړاندې ولوسته، دغه آیات کې رب العالمین الله سبحانه وتعالی فرمایي موږ لقمان حکیم ته پوهه ورکړې ده. موږ هغه ته پوهه ورکړې وه چې هغه پوهه چې شوه په حقیقت کې هغه علم سره د عمل نه، علم سره د عمل نه دغه پوهه وه. او الله سبحانه وتعالی فرمایي ان اشکر لله. وی موږ لقمان حکیم صاحب ته امر وکړ د دې خبرې چې د رب العالمین په تمامو نعمتونو باندې او خاص کر په دې نعمت د حکمت باندې چې را دې تمامو نعمتونو نه افضل دی، په دې باندې د رب العالمین شکر کوه. الله سبحانه وتعالی فرمایي ومن يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وی هغه څوک چې شکر وکړي د خپل ځان د نفع دپاره دا شکر وکړ. کوم کس چې شکرګزاره انسان دی او شکر کوي، دا انسان د خپل نفع دپاره شکر کوي، ځکه چې په دې شکر په وجه باندې الله سبحانه وتعالی دا نعمت زیاتوي. څنګه چې دغه آیات الله سبحانه وتعالی فرمایي لئن شکرتم لأزیدنکم. کله چې تاسو د رب العالمین په نعمتونو باندې شکر ادا کوئ، الله سبحانه وتعالی به ستاسو دپاره څه شي کړي، دا نعمت به نور هم زیات کړي، نور به هم درله دا نعمت درکړي. ومن کفره، او څوک چې د رب العالمین د نعمتونو ناشکري وکړي نو د خپل نقصان یې وکړه. څوک چې د خپل رب د نعمتونو ناشکري وکړي نو د خپل نقصان یې وکړه، ځکه فإن الله غني، الله بېنیازه دی، حمید، او الله تمام تعریفونه او صفتونه در الله دپاره دي. څوک چې ناشکره دی خپل ځان په نقصان کې مبتلا دی. شکرګزاره انسان در خپل ځان دپاره د نفع دپاره شکر کوي. تېره جمعه موږ د لقمان حکیم صاحب نصایح شروع کړي، چې لقمان حکیم صاحب بعضې نصایح کړي چې څه د سیرت په کتابونو کې شته او بعضې نصایح الله سبحانه وتعالی په دې قرآن عظیم شان کې رانقل کړي دي. او دا د دې لپاره نه دی یوازې چې لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته کړي، بلکې دا د هر مؤمن د هر مسلمان دپاره دي چې هغه به دغسې نصیحتونو باندې عمل وکړي. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې الله رب العزت ته دا خبره ډېره ناخوښه ده چې څوک چاته نصیحت وکړي او دا ورته وایي چې زه په دې باندې ښه خبره یم، زه په دې باندې پوهېږم، خپل ځان ته یې نصیحت وکړه. دا خبره الله رب العزت ته ډېره ناخوشګواره ده. الله په دې باندې خفه کېږي چې تا ته څوک نصیحت وکړي او د هغه دې خبرې ته توجه ونه کړي، دا خبره ورله وغورځوي. د خیر نصیحت چې تا ته څوک وکړي نو دې د وجې نه لقمان حکیم صاحب په هغه نصیحتونو کې یو نصیحت موږ ذکر کړی چې د خپل بچي ته اول نصیحت کړی و، هغه د څه شي په باره کې و؟ د الله په باره کې و، د توحید په باره کې د خپل بچي ته فرمایلي چې یا بنیه لا تشرک بالله. ای بچي وګوره په هر حال کې او په هر وخت کې څه شی کوه، د الله سره څوک شریک جوړ نه کړي. هر عمل به ستا د چا دپاره؟ لله، د الله دپاره وي. مقصد به څه شی؟ د الله رضا به دې مقصد وي. نو همیشه دا کار کوه. اول څه شي وکړه، خپل د بچي په زړه کې د الله توحید کې غوښتو، بنیاد په دې خبره باندې جوړ
ځکه توحید بنیاد دی که نه، لکه څنګه چې یو دیوال بنیاد نه وي نو دا دیوال به قرار نشي نیولی. نو اوله خبره دا وکړه. دویم نصیحت لقمان حکیم صاحب چې د خپل بچي ته کړی الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو دپاره په قرآن عظیم شان کې را نقل کړی، هغه کوم نصیحت دی؟ هغه دا دی: یا بنی انها ان تکو مثقال حبة من خردل. ای بچیه، کله چې ته عمل کوې او هغه عمل اگر که د اوري د اندازې برابر وي، دومره عمل وي که هغه ولو که د اوري د اندازې برابر عمل وي، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. ای بچیه، کله چې ته یو عمل کوې او هغه د اوري د اندازې برابر عمل وي، نو په دې خبره باندې پوه شه که دا د اوري د اندازې برابر عمل اسمان ته وخیږي او یا په دې ځمکه کې ښکته لاړ شي او یا د یو تیږې لاندې پټ شي، د قیامت یأتي بها الله، د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی راښکاره کړي او الله به حاضر کړي. په دې طریقه لقمان حکیم صاحب هغه د خپل بچي تربیت کوي او د خپل بچي په زړه کې دا خوف او دا ویره اچوي چې ای بچی کله چې ګناه کوي نو دا فکر ونه کړي چې دا وړه ګناه ده، بلکې په دې خبره باندې پوه شه چې د قیامت په ورځ به تا سره د هغې ګناه حساب کېږي. ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي: وکل شیء احصیناه کتابا. موږ دا هر شی شمارلی دی او دا هر شی موږ لیکلی دی. هر شی شمارلی شوی دی او لیکلی شوی دی. کله دا سوچ هم ونه کړي، کله دا فکر هم ونه کړي چې زه یو ګناه کوم، دا خو د ذرې برابر عمل، د ذرې برابر ګناه ده، دا خو ډېره وړوکې ګناه ده، دا خو ډېر وړوکې عمل دی، دا چا په ګناه کې راوستی دی. الله سبحانه وتعالی ته به د دې ذرې برابر د ګناه معلومات نه وي، بلکې الله سبحانه وتعالی فرمایي: او فی السماء او فی الارض یأتي بها الله. که دغه د ذرې برابر عمل دا په اسمانونو ته وخیږي او یا د ځمکې کې ښکته لاړ شي او یا د یو تیږې لاندې پټ شي، یأتي بها الله، د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی د هغه ځایانو نه به الله راوباسي او الله به راحاضره کړي او راښکاره به کړي. دې ته ویل کېږي مراقبة الله. الله زما اوري او ما ویني. دا بهترین تربیت دی چې انسان خپل ځان کې راولي او اولاد له ورکړي. مراقبة الله چې الله زما اوري او الله ما ویني. مراقبة الله. ذكر الله سبحانه وتعالى فرمي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. څوک چې د مثقال د ذرې عمر د خیر عمل وکړي نو د قیامت په ورځ به هغه وویني. څومره د ذرې عمر د خیر عمل په دنیا کې کړو، د قیامت په ورځ به دغه خیر عمل ته وویني. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. او څوک چې مثقال د ذرې عمر د شر عمل وکړي د قیامت په ورځ به هغه وویني. هر عمل چې تا کړی دی دا به تمام ته د قیامت په ورځ باندې ویني. الله سبحانه وتعالى سورة كهف فرمي: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وإذا قیامت په ورځ به د عملونو کتاب کېښودلی شي، دا مجرمان به د عملونو دا کتاب وویني. نو کله چې دا مجرمان د عملونو دا کتاب وویني نو الله سبحانه وتعالى فرمي په دې وخت کې به دوی داسې وایي: يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نو په دې وخت به دا مجرمان وایي چې بدبختي ده زموږ دپاره، عجیبه کتاب دی، یوه خبره نه ده پرېښې، نه وړه خبره پرېښې ده او نه لویه خبره پرېښې ده، تمام پکې لیکلی شوي دي. ويقولون يا ويلتنا، بدبختي ده زموږ دپاره چې یوه خبره هم نه ده پرېښې. نو هر عمل دا لیکلی کېږي او د قیامت په ورځ به د دې حساب کېږي. لقمان حکیم صاحب خپل بچي ته یو ډېر قیمتي نصیحت یې وکړ. د خپل بچي په زړه کې د الله خوف او الله ویره کېښودله او بیا ورته وفرمیل چې ان الله لطیف خبیر. الله سبحانه وتعالی لطیف دی، خبیر باخبره دی. لطیف چا ته ویل کېږي؟ لطیف هغې ته ویل کېږي کوم چې باریکه شیان ویني. باریکه شیان ای بچی الله سبحانه وتعالی باریکه شیان ویني، خبیر باخبره دی. ان الله لطیف خبیر. دریم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته دا وکړ، ورته یې ویل: یا بنیه اقم الصلات. ای بچی د مونځ پابندي کوه، مونځ درنه چېرته پاتې نه شي، په هر حال کې مونځ کوه.
نن سبا به داسې کم والدین دي چې هغه خپل بچی کیني او د خپل بچي ته ووایي چې بچیه مونځ کوه د مونځ پابندي کوه مونځ درنه چېرته پاتې نه شي. لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته وایي یا بني اقم الصلاة د مونځ پابندي کوه چېرته مونځ درنه پاتې نه شي. او د دنیا د والدینو حال دا نه بچي سره فقط په کار او د دنیا په شیانو کې جګړه وي بلکې د مونځ په باره کې کله والدین د خپل بچي ته نه وایي چې یا بني اقم الصلاة بچیه مونځ ادا کوه ګوره مونځ پرېږدې په هر حال کې مونځ کوه. هر کس دا فکر کوي چې زه مونځ کومه بس دا کافي دی زه مونځ کومه دا کافي دی. خیر دی که اولاد مونځ نه کوي بس زه کوم زمن ګزار یم زه تقوادار یم خیر دی که اولاد مونځ نه کوي. بلکې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې موږ تاسو ته داسې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای مؤمنانو تاسو خپل ځانونه هم د جهنم د اور څخه وژغورئ او د خپل اولادونه او د خپل اهل دا هم د جهنم د اور څخه وژغورئ. کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. ستاسو د هر یو مثال د یو چوپان په شانتې دی او د هر چوپان نه به د هغه د رعیت په باره کې پوښتنه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې ستا بچی د 7 کالو ته ورسیږي نو هغه ته د مونځ ورته ور زده کړه مونځ ورته ور یاد کړه او د مونځ په باره کې ورته نصیحت کوه. او بیا هغه والدین چې هغه په خپله په مونځ کې کمزوري وي ضعیفه وي نو هغه به اولاد ته څه نصیحت وکړي چې مونځ کوه د مونځ پابندي کوه. نو دا درېیم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته کړ. څلورم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته دا کړو وامر بالمعروف وانهى عن المنکر. ای بچیه کله چې د مونځ پابند شوې نو یو بل خصلت ځان کې راوله ځان کې د دعوت خصلت راوله. هغه دا چې په کار خیر باندې خلکو ته امر کوه او د بدو کارونو نه خلک منې کوه. په خپل هم د خیر کار کوه خلک هم خیر طرف ته رابله. په خپل هم بد کار مه کوه خلک هم د بدو نه منې کوه. ځان کې د دعوت خصلت پیدا کړه ای بچیه. دا ډېر لوی خصلت دی د دعوت خصلت چې الله سبحانه وتعالی په چا کې راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو د دعوت کار پرېښودو د الله د دین کار تاسو پرېښودو خلکو ته الله د الله د خیر طرف ته نه رابلئ خلک د بدو کارونو نه منع کوئ په دعوت سره نو د الله پیغمبر فرمایي چې خبر اوسئ الله سبحانه وتعالی به په تاسو باندې هغه شان مصائب راولي لکه څنګه مصائب چې په بني اسرائیلو باندې راغلي وو. هغې د الله دین طرف ته چا ته دعوت نه ورکوو دعوت کار یې پرېوستو. کله چې د دعوت کار پاتې شي نو بیا به ستا زړه دا د به حق نه به نابینا شي حق به بې ناوري د حق نه به د الله لرې ساتي. کله چې د دعوت کار پاتې شي نن سبا خو د دنیا خلک دومره مصروفه دي چې تا چا ته دا معلومات هم نشته دی چې د دعوت په نوم باندې د رب العالمین کوم امر شته دی د دعوت په نوم باندې الله سبحانه وتعالی د کوم دین امر کړی دی دا معلومات نشته دی. او کوم خلک چې را پیدا شي چې هغې د دعوت کار کوي د دین کار کوي دا د دین کار کوي د دین والی نو د هغې هم بیا مخالفین پیدا شي. داسې مخالفین پیدا شي دا فکر نه کوي چې د دعوت نه کولو په وجه باندې څومره مصائب راځي څومره مصیبتونه راځي الله پرې څومره خفه کېږي الله به هغه د دې خلکو په ذریعه باندې دفع کړي د هغې هم بیا مخالفین پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کار تاسو پرېوستو نو په تاسو به داسې مصائب راځي لکه څنګه چې بني اسرائیلو باندې راتلل. بیا به دغه شان لا علاجه مرضونه به راځي بیا به دغه شان قسمه قسم مصیبتونه به راځي. امن به نه وي اتفاق به نه وي اتحاد به نه وي. امن اتفاق او اتحاد د الله په دین باندې راځي. زما عزتمندو نن په دنیا کې تمام مذاهب چې دي هغې د خپل دین دعوت کوي هغې د خپل دین دپاره سپیشل خپل کارونه کوي خاص کارونه د دې لپاره کوي تمام مذاهب. لیکن مسلمانانو کې بدبختي ده څوک چې د دعوت کار کوي د دین کار کوي د هغې دپاره مخالفین پیدا شي مخالف د هغې دپاره ودرېږي. وجه څه وي فقط دغه یو وجه وي چې د هغه خبرې د هغه هم نظر او هم دله نه وي فقط په دغه وجه باندې. زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي کنتم خیر امة تاسو بهترین امت وئ تاسو افضل امت وئ تاسو غوره امت وئ کنتم خیر امة. یا الله
ولې موږ بهترین امت یو، ولې موږ غوره امت یو، ولې موږ افضل امت یو؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د هغې وجه دا ده چې تاسو بهترین امت وئ، غوره امت وئ، چې تاسو که د دین طرف ته خلک رابلئ، د الله دین طرف ته خلک رابلئ، خلک د بدو نه منع کوئ په دعوت سره. د دې دعوت دپاره به الله سبحانه وتعالی وخت په وخت باندې پیغمبران رالیږل. د دې پیغمبرانو سلسله رهبر انسانیت، محسن انسانیت، خاتم النبیین، امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام، د الله حبیب رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله د پیغمبرانو ختمه شوه. دا د دعوت کار الله سبحانه وتعالی دې امت ته حواله کړه، دا دې امت ته ورسپاره چې دا امت به دعوت کار کوي. لیکن دا دعوت به څنګه وي؟ د دې دعوت طریقه به څنګه وي؟ د دې طریقه به دعوت به په بد اخلاقۍ سره به نه وي، دعوت به په جنګ سره نه وي، دعوت به په زور سره نه وي، دعوت به په ټوپک سره نه وي، بلکې دا دعوت به دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخلاقو سره وي، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکمت سره به وي، او دا دعوت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته قرآن عظیم شان کې فرمایي ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. ای پیغمبره د الله دین طرف ته خلق راوبله، لیکن په حکمت سره او په موعظه حسنه سره. د الله دین ته خلق راوبله په موعظه حسنه سره او په حکمت سره. دا څلورم پنځم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي تر دې باره کې کړی و چې یا بنیه واصبر علی ما اصابک. ای بچیا دنیا کې چې ژوند کې زندگی کې تکالیف به در باندې راځي، سختي به راځي، پریشانی به راځي، غمونه به راځي، قسمه قسم حالات به راځي، نو ته به څه کې واصبر علی ما اصابک. تا ته چې څه رسېږي په هغې باندې به صبر کوي. که دې آیات ته لږ فکر وکړې نو د لقمان حکیم صاحب هغه حکمت به در معلوم شي چې الله هغه له ورکړی و. هغه مخکې بچي ته ویل ای بچی د مونځ پابند اوسه، مونځ کله پرې نه دی. نو چې د مونځ پابند اوسې د دې مونځ دپاره اوس تا باندې سختي راځي که نه. سهار کې د خوب قرباني ورکول، د مسجد ته تلل، مونځ ادا کول، په یخنۍ ګرمۍ کې مساجدو له تلل، 5 وخته د مونځ پابندي کول، په دغه تمامو حالاتو باندې به څه کې صبر وکړې. ای بچی دنیا کې به قسمه قسم مشکلات راځي، غمونه پریشانۍ به راځي، په دغه وخت کې به ته صبر کې. بله خبره ورته څه کړې وه؟ د دعوت خبره کړې وه. ګوره دا د دعوت کار چې ته کې، د دې دعوت په کار کې به تا ته مشکلات راځي، تکالیف به راځي، مخالف به دې پیدا کېږي، نو ته به څه کې د صبر او د حوصلې نه به کار اخلي. صبر به کې او د حوصلې نه به کار اخلي. او دا حقیقت دی. څوک چې د دین کار کوي د هغه مخالفین پیدا شي، هغه پسې بیا خلک خبرې هم کوي، پروپاګنډ هم پسې کوي، د هغه بیا څوک عزت او احترام هم نه کوي. فقط دغه خبره چې مخکې موږ هغه عرض وکړو چې هغه خبرې د هغه هم نظر او هم دله نه وي. نو ورته ویل بچیه تا باندې به دغه شان حالات راځي، د دې دعوت په لاره کې به تا باندې دغه تکالیف راځي، نو ته به څه کې واصبر علی ما اصابک. په دغه وخت کې به ته الله سبحانه وتعالی ته صبر کوي، بل څه به نه کوي، بلکې الله سبحانه وتعالی ته به صبر کوي. زما عزتمندو دا صبر بیا لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته یوازې د دې باره کې نه کړی، تمامو شیانو کې کړی دی. هغه دا چې بچی په تقدیر باندې هم صبر کوه، په تا باندې به تکلیف راشي، مرض کې به مبتلا شي، مرض به در باندې راشي، بس الله ته صبر کوه، دا د الله له طرفه دی. فامیلي مشکل به درته پیدا شي، دا د الله له طرفه دی، الله ته صبر کوه. یو نږدې قریب رشته دار فامیل دا به وفات شي، الله ته صبر کوه، دا الله له طرفه دی. تجارت کې به نقصان وکړي، اقتصادي مشکلات به درته پیدا شي، بس الله ته صبر کوه، دا د الله له طرفه دی. اولاد به الله نه درکوي، الله ته صبر کوه، دا به د الله له طرفه وي. غربت به در باندې راشي، الله ته صبر کوه، دا به د الله له طرفه وي. ای بچی د دنیا څومره مصاحب او مشکلات چې راځي، نو واصبر علی ما اصابک، الله ته صبر کوه، دا د الله له طرفه دي. او بیا دې خپل بچي ته وفرمیل چې ان ذلک من عزم الامور. دا کومې خبرې چې زه تاته کوم دا هغه خبرې دي چې په دې باندې ډېر تاکید شوی دی، او دا د قوي خبرې دي، قوي کار دی. دا قوي کار دی، په دې باندې دا خپل ځان کې راوله. ان ذلک من عزم الامور، دا قوي کار دی، دا په خپل ځان کې راوله. شپږم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته دا کړی، ولا تصعر خدک للناس.
ای بچیه کله چې خلکو سره خبرې کوي نو خلکو نه مخ مه ګرځوه څوک تا ته متوجه دی تا ته خبرې کوي او ته د هغه نه مخ وګرځې د هغه خبرې نه اورې د چا نه مخ مه ګرځوه مقصد په دې کې دا پروت دی چې ای بچیه خلکو سره په عزت او په احترام او په شفقت او په مهربانۍ سره خبرې کوه په شفقت او په مهربانۍ سره خبرې کوه مخ ګرځول دې ته ویلی کېږي چې کله تا ته یو څوک متوجه شي خبره ته درته کوي او ته د تکبر په وجه باندې هغه له اهمیت ورنه کړي ولا تصغر ولا تصعر خدك للناس ای بچیه کله په مخ اړولو سره خلکو سره خبرې مه کوه خلکو نه مخ مه ګرځوه اتم نصیحت وم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته دا کړی چې ای بچیه یا بنیه ولا تمشي فی الارض مرحا په دې خپل ځمکه باندې په غرور او تکبر سره مه ګرځه بلکې په عاجزۍ سره ګرځه او دا فکر کوه چې زه یو انسان یم الله سبحانه وتعالی زما تخلیق د یو داسې ناڅیزه د داسې یو بې قدره نطفې نه کړی دی چې هغه نطفه چې په هغې کې حسد نه و په هغې کې عقل نه و په هغې کې شعور نه و په هغې کې کمال نه و په هغې کې حسن او جمال نه و خلقه فقدره الله سبحانه وتعالی د هغې نه پیدا کړلي ستا تخلیق یې وکړو فقدره په اندازه یې کړلي فی ای صورة ما شاء رکبک په کوم صورت باندې چې رب العالمین غوښتلي ته یې پیدا کړلي او ته یې جوړ کړلي تکبر مه کوه عاجزي کوه تکبر فقط د هغه ذات سره ښایي وهو الحي القيوم وهو على كل شيء قدير هغه ذات چې هغه همیشه دی هغه ذات چې هغه په تمام شیانو باندې قادر دی هغه سره تکبر ښایي ای انسانه تا سره تکبر نه ښایي ته څه لپاره تکبر کوي د انسان تکبر او د انسان غرور د هغه په هغه وخت کې معلومیږي کله چې انسان مریض شي بیمار شي نو په هغه وخت کې به انسان تر خپل ځان ډېر کمزوري ښکاره کېږي ځکه خوراک څښاک نشي کولی هغه به خوب نشي کولی هغه به خندا نشي کولی د خپل ژوند نه د خپل ژوند ورله بیا خوند نه ورکوي په قسمه قسم طبیبانو باندې ګرځي مقصد یې دا وي چې الله سبحانه ماله صحت راکړي او کله چې انسان صحتمند وي په طاقت کې وي په قدرت کې وي نو بیا تکبر او بیا غرور او لوی لوی خبرې همیشه تواضع او عجزي کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع رفعه الله څه چې د الله دپاره عجزي اختیار کړه الله سبحانه وتعالی به دا انسان بلند مقام بوله الله ورکړي عزت او مقام بوله الله ورکړي چې د الله لپاره د عجزي او تواضع اختیار کړه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي ای انسان غرور د څه دپاره ای انسان تکبر د څه دپاره انک لن تخرق الارض نو خو ته په دې خپله نو خو ته دا ځمکه شلولی شي څیرې کولی شي ولن تبلغ الجبال طوله او نه خو ته د غرونو بلندۍ ته رسېدی شي نه ستا قد او قامت دا د غرونو بلندۍ ته رسېدی شي او نه ته دا ځمکه څیرې کولی شي نه ته په دې خپل قدم باندې دا ځمکه څیرې کولی شي او نه به د غرونو په اندازه باندې ته برابر شي نو تکبر د څه دپاره بیا تکبر د څه دپاره کوي غرور د څه دپاره کوي لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته وایي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ای بچیا الله سبحانه وتعالی هغه کس نه خوښوي کوم کس چې د ځان اوصاف ډېر کوي د ځان صفتونه ډېر کوي بس زه هغه یم او زه دغه یم بس زه هغه یم او زه دغه یم ما دا کړي او زما داسې بس چې په مجلس کې کښېني د هغه نه هوښیاره کس بل ځان ورته نه ښکاره کېږي که په مجلس کې کښېني د ځان نه ورته مالداره کس بل نه ښکاره کېږي بلکې نورو خلکو ته په حقارت باندې ګوري چې دا مانه په علم کې م کم دی دا مانه په اقتصاد کې م کم دی دا مانه په جسم کې م کم دی وإن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله سبحانه وتعالى هغه کس نه خوښوي کوم کس چې د خپل ځان اوصاف کوي د خپل ځان صفتونه کوي الله سبحانه وتعالى هغه کس نه خوښوي لقمان حکیم صاحب د خپل بچي په زړه کې د الله عظمت کېښوده چې دا کار مه کوه په دې باندې الله خفه کېږي اتم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته دا وکړو واقصد فی مشیک ای بچیه په ځمکه باندې مه تیز ګرځه او مه سلو ګرځه بلکې په داسې اندازه سره ګرځه په درمیانه انداز کې ګرځه مه تیز ګرځه مه سلو ګرځه اتم نصیحت یې ورته دا وکړو نهم نصیحت لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته دا وکړو واغضض من صوتک کله چې په مجلس کې کښېنه او خبرې کوي نو خپل اواز دې سلو ساته کم ساته چغې مه وهه ځکه دا د آدابو نه خلاف دي مؤدبانه انداز دا دی چې نه اواز ډېر تیز وي او نه اواز ډېر په قلاره وي
او لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته وفرمایل ان انکر الاصوات لصوت الحمیر په دې حیواناتو کې ټولو نه بد اواز هغه د خره دی په دې حیواناتو کې ټولو نه بد اواز هغه د خره دی ځکه دغه حیوان چغې ډېرې وهي نو په مجلس کې چې کله کېناستې دی خبرې دې په درمیانه انداز کې کوه دا هغه نصایح دي زما عزتمندو چې لقمان حکیم صاحب د خپل بچي ته کړي او الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو دپاره رانقل کړي دي یو سیرت نور سیرت هم په سیرت کې نور نصایح هم شته د هغه یو نصیحت چې په سیرت کې راغلی هغه دا دی چې د خپل بچي ته وفرمایي وایي ای بچیه د کوم وخت نه چې ته دنیا ته راغلی د کوم وخت نه چې ته دنیا ته راغلی په دې باندې ځان پوهه کا ته بېرته د دې دنیا نه روانې کوم وخت چې ته دنیا کې پیدا شوی بېرته ستا د آخرت په لور باندې سفر دی د کوم ځای نه چې ته روانې او کوم ځای ته چې ته روانې کوم طرف ته چې ته روانې هغه طرف نږدې دی د هغه ځای نه کوم ځای چې څه شی دی کوم ځای نه چې ته روانې او حرکت کې د کوم وخت نه چې ته پیدا شوی د هغه وخت نه ستا د آخرت سفر شروع شوی دی دا یو ثانیه چې تېرېږي دا یو دقیقه چې تېرېږي دا یو ورځ چې تېرېږي دا یو هفته چې تېرېږي دا یو میاشت چې تېرېږي دا یو کال چې تېرېږي نو موږ او تاسو آخرت ته ورنږدې کېږو د آخرت سفر زموږ او ستاسو ور قریب کېږي چا ډېر سفر کړی وي او چا کم سفر کړی دی د آخرت طرف ته نو ای بچیه د کوم وخت نه چې ته پیدا شوې هغه وخت نه بېرته ستا سفر د آخرت طرف ته شروع شوی دی په دې باندې خبر اوسه ناپوهه د هغه انسان چې کوم کور طرف ته روان دی کوم طرف ته روان دی د هغې فکر ورسره نشته دی او کوم کور چې پاتې کېږي او کوم کور چې دې ته سفر کې روان دی د هغې فکر ورسره دی د دنیا فکر ورسره وي او د آخرت فکر ورسره نه وي الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي تاسو نه هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین رب العالمین څه چې مو ویل څه چې مو واورېدل رب العالمین په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین دې موږ تاسو د تمام مصائبونه په امان کې وساتي رب العالمین دې زموږ او ستاسو تمام مشکلات حل کړي پریشانۍ دې الله رب عزت ختم کړي دغه مرض دې رب العالمین په خپل فضل او رحم سره لرې کړي او رب العالمین دې زموږ او ستاسو اولادونو ته د نیکۍ هدایت وکړي په مستقیمه لار دې رب العالمین روان کړي او رب العالمین دې زموږ او ستاسو په ګران هېواد افغانستان کې امن اتفاق او اتحاد راولي واخر دعوانا ان الحمد لله